حدیثو پر روشنايي کې او د قرآن نه چې کوم ثابت دي نو هغه صبر په درې قسمه دی. یو صبر على الطاعت دی، دویم دی صبر على المصیبت، او دریم دی صبر عن المعصیت. یعنې یو هغه صبر دی چې سړي ته تکلیف ورسي او په هغې باندې صبر وکړي، دې ته وایي صبر عن المصیبت. یعنې په مصیبت باندې صبر کول هغه چې دی د الله پاک ته ځان حواله کول چې د الله پاک ته طرف دا صبر یو قسم دی. دویم قسم دی صبر على الطاعت، یعنې خپل ځان د الله پاک احکاماتو او په پوره هغې باندې پابند کول. هغې باندې هغه هم یو پابندي ده که نه، خپل نفس په هغې باندې منع کوې، یعنې همیشوالی په هغې باندې د عبادت باندې هغې له کوم ټایم ورکوې، په هغې باندې صبر کوې، یعنې خپل نفس په هغې باندې منع کوې. نو دغه دویم قسم دی چې د الله پاک فرمان بردارۍ کې چې خپل وخت تېرول او خپل نفس په هغې باندې صبرول. او دریم قسم دی صبر عن المعصیت، چې د ګناه نه ځان منع کول، دا هم د صبر یو قسم دی. ځکه چې ته د ګناه نه منع کېږي نو خپل نفس چې دی خپل ځان چې دی دا به منع کوې، دغې ته صبر، دا درې قسمه صبر دی. یو صبر چې دی دا د الله پاک په احکاماتو باندې عمل کول سره دا هم د صبر یو قسم دی. نو چې انسان د څه مصیبت ورسي هغې باندې صبر کول دا د صبر دویم قسم دی. او دریم قسم دا دی چې صبر چې دی دا د ګناهونو نه ځان بچ کول، دا دریم قسم د صبر دی. او دغې صبرناک دغه درې قسمه صبرونه چې بچا کړي د قیامت په ورځ به یو اواز کوونکی اواز وکړي چې هغه صابرین تې پاسئ. کله د صبر کوونکي دا درې قسمه صفات چې بچا کړي دوی به چې دی ودرېږي او د دوی به بلا حساب کتاب، یعنې حساب کتاب به ورسره ونه شي او جنت ته به داخل کړلی شي. شریعت